سلامونه او احترامات مو منئ ښه راغلاست. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه. پروان وردګو او ننګرهار کې د سیلابونو راوتو له امله تر 100 زیاتو کسانو ته مرجوب له اوښتې. طالبانو ټولو سیلاب ځپلو سره د خواخوږۍ اظهار کړی دی. فاریاب کې طالبانو سره د نښتې په ترڅ کې د شاهین قلعه اردو مرستیال ټپي شوی دی. بادغیس کې د کابل ادارې پوځي کاروان باندې برید شوی. ګڼ مالی او ځاني زیانونه یې اړولي. بغلان کې پر دیني مدرسې د دولتي ځواکونو هوایي برید کې 10 حافظان شهیدان شوي. د جرمني ځانګړي استازي د اسلامي امارت د اروپایي څانګې له مشر سره کتلي. ترکیه وايي امریکا حق نه لري چې د ولسمشر اردوغان په لیدنو نیوکه وکړي. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان هیله ښودلې چې ژر تر ژره بین الافغاني خبرې پیل شي. متقاعد امریکایي جنرال کیټ وايي د افغان جګړې په اړه د ټرمپ او بایدن پالیسي یوه ده. د خبرونو پای.